السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مینوالو څنګه چې تاسو ته معلومه ده مونږ تاسو له ګاهې بګاهې چې کوم دی نیو اپیسوډ هغه نوی پروګرام چې ورته ویلی کېږي د یو الفابیټ باره کې هغه وړو نن زمونږ چې کوم نوی الفابیټ دی د اردو هغه سواد دی سواد څنګه لیکلی کېږي د هغې ناوډ څنګه دی کوم ځای نه به کلم سټارټ کېږي او په کوم ځای به هغه اینډ کېږي د دې لینث ویډ سایز او څومره چې د دې فارمیلیټیز دي ریکوایرمنټس دي هغه به تاسو په خیر انشاءالله ګورئ مونږ سره ګلونو دې ځای نه به قلم کېدی د قلم په نوک سره به چې کوم دی د سواد هغه کوم سټارټ دی هغه به کېږي تر دې چې پورې راغی دا علاقه تاسو نه لږه یو ذره شانته کې که داسې انکمپلیټ پاتې کېږي نو هغه به تاسو ورسره کمپلیټ کوئ دا ځای به چې کوم دی ستاسو دو کت وي صحیح شو دا ګولایي شم راته وکړو د دې ځای نه به واپس چې کوم دی لاندې په طرف راشي صحیح ده کومې تاسو نه انکمپلیټ ایریاز په دې کې پاتې کېږي هغه د قلم نوک سره خو اپر نوک سره دا پوره کېږي د دې نه علاوه به پکې بیا غلطېږي د دایرې آغاز په لږ یو ذره شانته کې قلم سره جوړ کړئ ګولایش پې راولئ دا مونږ سره چې کوم دی دا ایریا دا ایریا هم چې کوم دی دا مونږ سره یو کت ده دا د دې ځای نه واله تر دې ځای پورې دا ایریا هم موږ سره ایک کت ده د دې ځای نه به قلم تاسو کېدی او به تدریج به لاندې چې کوم دی کوشي ډېر څنګه چې یو ښکاري خپل ښکار ته سا راښکي همدغه طریقې سره به چې کوم دی تاسو دې ته سا راښکي وي او د سواد د سین د جیم د عین او د کاف د کم ګولایش او کومې دایرې دي کومې بیضې دي دا د ټولو نه چې کوم دی نازک کار دی او د ټولو نه مهم کار دی تاسو ډېرې نفاست پسندۍ سره او ډېر په احتیاط سره او ډېر په مینې محبت سره ولې چې د دې ټکو ښایست هم په دې دایرو باندې دی دا به جوړوئ چې څومره مینه دې سره تاسو کولی شئ به تاسو په دې باندې که خیر انشاءالله هغه مینه ښکاره کوئ هله به ستاسو ټکي ښایسته او ښکلي وي دا ایریا به چې کوم دی دلته به دا ستاسو دو صحیح ایک بټا دو کت وي د دې ځای نه دا ایریا دا چې کومه ایریا ده دا به ستاسو دو کت وي دې کې دننه چې دا د دې ځای نه کومه تر دې ځای پورې زمونږ دا ایریا ده د دې دا ویډ چې دی کم دا به 3 صحیح ایک بٹا دو کت وي یعنی سوا 3.5 یا مثال دا 3.5 دی یا مثال د دې نه لږه شانته کې خوږم شي نو څه قباحت پکې نشته دی خو چې ډېره دا کولو نه شي چې دا بدي نه لګي ښه د دې ځای نه دا به لږ معمولي ټیټ ساتئ دا به تقریبا یو کت چې کوم دی دا به د دې ځای نه ټیټ ساتئ دغسې به ستاسو چې کوم دی دا ټکې ښایسته او ښکلی برابر شي